السلام علیکم. د تره زامنو څنګه چې له انډیا ته په خیر راغلي. یو بله خبره دا ده که نه چې دا ورلډ کپ څنګه روان دی. څنګه چې له ما د ښکاري په موضوع کې خبر شوم چې د نیدرلینډ نه میچ وکړو ظالمانو، او ما ته چا ویل چې لږ بد شو چې د نزیاتي ګټلی ولو. یاره حشمته څه درته ویمه پوه شوې، دا خو زما د دعاګانو زور دی. نیدرلینډ نه میچ وړی پوه شوې، وخت داسې راغی موږ چې لاړو میچ هم نګټي ډېر و، خو خیر بیا زما د دعاګانو کار وکړو پوه شاته مې ذکر کولو، الله پاک راباندې مهربانه شو او دغه میچ زموږ په نوم شو. او تاسو خو یاره هېڅ توره په دې ورلډ کپونو کې ونه که دا درېیم ورلډ کپ دی، تاسو په دې ورلډ کپ کې لوبې کوئ او دغونه کوئ، هېڅ توره خو تاسو ونه که ظالمان، یو میچ خو وګټئ که نه. یاره رضوانه څه به درته ویمه نو بس په ما یو کس خو نه کېږي. زه خو راشد خان یم پوه شوې، زموږ کپتان چې دی پلشټکي کپتان دی، د چا خبره دور په کپتانۍ باندې نه پوهېږي، دی راته کپتان کړی دی. کنې زموږ لوبغاړي خو تا له ښه پته ده شر یې خوړل کوي، او بس څوک کپتان زموږ چندانې کپتان نه دی. نو بس الله پاک دې په غیبت کې نه راولي. بس که زما وس پرې رسېدی که نه اوس به مې د کپتانۍ نه لرې کړی و، بس ټوله غلطي د کپتان ده. او والله چې راشد خان لالا داسې چل دی که نه چې کپتان خو ستاسو چندانې کپتان نه دی. حشمت لالا ته هم خفه نه شي پوه شوې، ځکه زما منې دا کپتانۍ نه ښکته شه پوه شوې. نور یا چا خبره میچ تاسو نه ګټئ پوه شوې، زړه زموږ درپسې شوی وخوړلو پوه شوې، موږ چې تاسو لږ میچونه وګټئ زموږ د تره زامن یې. کینې ولې کینې، تاسو په موږ باندې خوشحاله شئ، په خدای که خوشحاله شئ تاسو هغه دوه مخې خلک یې چې بس په خبره نه پوهېږي. یاره حشمته داسې خبره مه کوه که نه، قاري صاحب یم هلته پوه شي. زما الحمدلله په نیت کې چاته هم دغه نه کوي، غلطه خبره نشته دی پوه شي. ور انسان دوه مخه لري، یو چپ مخ ته بل ښي مخ ته، او تاسې بس دوه مخې کې. یاره رضوانه تا له خو ما څه نه دي ویلې، خو پوه شي، خو بس میچونه نه ګټو موږ، خو زه خو خپله خواري کوم چې ول دا کسان اغوندم سره، خو چې نه ګټل کېږي زه اوس څه وکړم پوه شوې. یاره حشمته داسې چل دی که نه، تیس مه کوه، به دا کپتاني پرېږده او دا کرکټ پرېږده پوه شې، تا نه نه کېږي. ځوانان شته دی پوه شوې، ټول به څوک به په جب کې رانه واچي، دا ستړیا والا خو تا له ښه معلوم دی، دومره اوچت دی پوه شوې چې مکمل جب کې بیا رانه ورسه به ولې مور پلار وي چې دا هم چشته کرکټ د بوتو هغه زما زوی د کرکټ رانه ورک کړو. نو خبره داسې ده که نه چې دا کرکټ ته پرېږده، ستا د وس کار نه دی. و د خیره سره بل به کپتان ناشي پوه شي، یا به رحمت کپتان شي، یا به رجیب کپتان شي، د تا به ځای به یو ښایسته او چوکړی لالک به راشي ټیم ته. رښتیا وایې که نه حشمته، راشد لالا صحیح خبره درته وکړه، خبره داسې ده که نه چې د کپتانۍ نه لرې شه، یو ښایسته هلک به راشي پوه شي، لکه موږ سره څنګه نسیم شاه دی. او که نه پښتانه خو صنف ښایسته دي، خو چې تا غوندې چورلنډیان پکې پوه شوې، نو ټول پښتانه درسره بدرنګه ښکاري. خبره داسې ده که نه چې دا کپتاني پرېږده. یاره شیینه ستا به یې کار نشته دی پوه شوې، ته خو دې داخله خو یې داسې ده لکه د بالغ کونه. خبره داسې ده که نه سم بالغ دی، ته خبرې مه کوه پوه شوې. او که نه تا به کار نشته دی، که راشد راته ووایي نو دا خبره منم، او د رضوانه منم، خو د ستا نه منم، خبرې به ډېر نه کې. یاره جنګ ته خبر دې واړوه پوه شوې، میچ هم درسره روان دی پوه شوې، په دا پوه دې ولمه خبر به که زه به تا سره ګورم ښه، په بل ځینونه په دا او په دې سر دې ولمه. یاره که سر ته مې ولې که خپو ته مې ولې پوه شي، زما سره مې بیټ په لاس کې ورځې ټکي چارې د باندې ومه چې و په خوند دې پوه کړم. او تاسو راشئ بسم الله الرحمن الرحیم، جنګ مه کوئ پوه شئ. راځئ چې لږ تبلیغ ته لاړ شو. او تاسو ته ما مخکې مې چې زه د هندوستان د راغلی یم، د کرکټ میچ دپاره خو راغلی یم چې پاکستان ته د ورلډ کپ یې سمه، خو د دې سره تر څنګ کې راغلی یم چې خلکو ته تبلیغ ورکړم چې دوی د هندوان ځان سره خیر سره مسلمانان کړم. و تاسو داسې مه کوئ چې پوه شئ اوس تا جنګوي خلک وایي دا مسلمانان دي پوه شئ، په خپلو کې سره وړاندې موږ ولې مسلمانان شو. نو چې تاسو جوړ شئ پوه شئ، نو زما خبره هم لږ ځای ونیسي، او د دوی سلونه پر باید د درې څلور هندوان به ځان سره د مسلمانان کړم د الله په فضل سره. او که نه صحیح ده رضوان خانه، موږ به نور جنګ نه کوو. راشده ته هم ورته څه ووایه پوه شئ د شهین ته. یاره شهینه به ته هم غلی شه. صحیح ده زه غلی یم راشد خانه، ستا خبره منمه پوه شئ. ته خو د ما د زړه ستارې په لاهور ټیم کې سره یاران یو پوه شوې، ستا خبره ته خو په سر سترګو پوه شوې. رضوان لالا د خیره سره تبلیغ خیر سره زه یم پوه شئ، سبا به د خیر جومات ته ځو او خلکو ته به تبلیغ ورکوو. صحیح ده انشاءالله صحیح ده. ورټولو ته دعا کوم چې خدای پاک د ورلډ کپ یو په افغانستان وګټي، که افغانستان یې نه ګټي پوه شئ، بیا د پاکستان وګټي، که پاکستان یې نه ګټي نو بیا د افغانستان وګټي. سلام علیکم.